دعا کی عجزی انکساری او خشوع اختیارول دعا چی کینو بھائی کی بس کے عجزی بکے اللہ تا بزان عجزہ کے اللہ تا بخپل کمزورتیا بیانے اللہ تا بدار اخکار کے چی یا اللہ ز فقیر یم ز غریب یم ز محتاج یم ز کمزور یم تا زوروری تا غنی دب اللہ تا اخکار کے یو سڑوی چولی اللہ پمانے دے پو او اللہ پو دے پتابت خو ته به یې راښکاره کې او الله دا خوښوي چې بنده د هغه په مخ کې عجزي وکړي او ځان ذلیله کړي. بل ورځ یو کس ما نه تپوس وکړو وی تاسو چې دا ټکی ووایي الله ته ځان ذلیله کول که دې پسې ووایو چې الله په مخ کې عجزي کول دا مناسب نه نو ما ولې ذلیله کولو کې څه چل دی ذلت څه ته وایي په عربۍ کې ذلت عجزۍ ته وایي یعنی خلق کوئی پلانی د پلانی په مخ کې ځان ذلیله کو څنګه ذلیله کو یعنی ځان یې هغه ته کمزوری کو ځان یې هغه ته عجزه کو نو د الله په مخ کې ځان ذلیله کول په دې کې څه دي او سبحان الله یعنی یو انسان دې مرتبې ته ورسېږي چې د الله په مخ کې ځان ذلیله کو یاره دا ذلیله ټکی ولې د ذلیله نه اخوا که بل ټکی م ووایه دا خو موږ د هغه بندګان یو دې کې څه شته یعنی زه خو یم چې د دین اخوا راته بل ټکی وښایه زه چې خپل رب ته ځان ذلیله نه کړم زه چا ته ځان ذلیله کوم که د دې په ځای عجزي نو په عجزۍ او په ذلت کې څه فرق دی عجزي څه ته وایي یعنی خپله کمزورتیا راښکاره کول دې ته عجزي وایي که ځان ذلیله کول څه ته وایي خپله کمزورتیا راښکاره کول ځان کمزوری کول اوس د الله په مخ کې چې ځان کمزوری نه کړي او الله ته خپله کمزورتیا راښکاره نه کړي نو ته څه کوې زور ورته ښکاره کوې څه کوې د الله په مخ کې الله ته ګټې ګټې وې الله ته خپل صفت بیانې الله ته بیانې چې زه دایمه دومره زورور یم پښتون یم مال دی را سره ښایسته یم بچي دي دا دي الله ته بیانې او ته چې را تندی ږدي الله ته او دا پوزه په دې ځمکه راکاږي دې ته څه وایي دا ځان ذلیله کول نه دي د الله په مخ کې دا اصطلاح خو د پخوانه د دین د مشرانو نه اوسه پورې استعمالېږي الذله د الله په مخ کې ځان ذلیله کول یعنی انکساري راښکاره کول عجزي راښکاره کول خشوع او خضوع راښکاره کول او دې کې خو خوند دی دې کې خوند دی د مخلوق په مخ کې ځان ذلیله کول دا عذاب دی او دا نامناسب دی تم انسانی زم انسانی ته د خاورو نه پیدا زه د خاورو نه پیدا زه ولې ځان ستا په مخ کې ذلیله کړم